د پاکستان ښکارا ظلم د افغان سوداګرو سره. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سوداګرۍ خونه پاکستان د افغانستان ترانزیتي توکو ته اجازه ورکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان باید د نړیوالو ترانزیتي قوانینو پر بنسټ سوداګرو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له مسیره خپل توکي وارد کړي. اخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له لوري پر افغان ترانزیتي توکو د تیر یوې میاشتې محدودیتونو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان ورړولی دی، او که دغه محدودیتونه دوام وکړي هغوی اړ دي چې له بدیلو لارو خپل توکي راولېږدوي. د افغانستان سرپرست حکومت بیا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو چارو حل کړي. د پاکستان له لارې پر افغان ترانزیتي توکو د محدودیتونو د لګېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه دغو سوداګریزو ستونزو ته حل لاره نه ده موندل شوې. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.